لہذا اول خبر دا چې اسلام دا باید موږ مکمل ازده کو بیا موږ په ځان کې راوستلی شو. عجبه خدا ده موږ دین یوازې د کلمې نوم بللی دی، اسلام مو یوازې د کلمې نوم بللی دی، حالانکه حدیث کې څه وایي؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمای الایمان بضع و سبعون شعبه، ایمان اویا او څه د باندې بضع په عربي کې اطلاق پر طاق باندې کېږي، یو څه زیات، لکه موږ په پښتو کې وایي لکه یو اویا، درو اویا، پنځه اویا او اوه اویا او نه اویا، دومره شعبې لري دا دین، د اسلام ایمان دومره شعبې لري. افضل اول شعبه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ویل. الحمدلله چې دا کلمه موږ ته الله نصیب کړې ده. الله دې نور هم د دې کلمې لاندې د ژوند تېرولو توفیق راکړي. افضل د ایمان دا کلمه ده. نو معلومه خبره شوه چې اول به په اسلام او په ایمان کې سړی خپل عقیده برابروي. افضلها لا اله الا الله محمد رسول الله وادناها، په اسلام کې هغه در ټولو کښته شعبه دا ده چې ته په لاره کې روان وې، یو ضررناکه شی دې ولیدې، یو ډبره پرته وه په روډ باندې پرته وه، موټر دې ودروي را واجېخسته، په کوڅه کې روان وې یو ضررناکه شی دې ولیدې، هغه دې راپورته کړې، په دې پوه سه چې الحمدلله په ما کې ایمان سته. ادناها اماطة الاذى عن الطريق، د لارې څخه یو معزي ضررناکه شی پورته کول، دام الحمدلله اسلام. که په تا کې دا جذبه پیدا سو چې دا میخ دلته پروت دی په دا لاره کې، دلته موټران تېرېږي، که دا موټر باندې دا میخ ننوتي د دغه سړي ته به یو تکلیف او مشکل ورسېږي، تا پورته کړې، ته په دې نه یې خبر، ستا په دغه معمولي عمل باندې الله تا ته کوم یې وزنه درکړه. بخاري شریف روایت ما بار بار تاسو ته ویلی چې یو فاحش زنانه، هغه نافرمانه زنانه چې ټول عمر یې د الله په نافرمانۍ تېر کړی و، په خواهشاتو، په نفساني خواهشاتو، په زناو باندې تېر کړی، د هغې بخښل په یو عام معمولي د ټولو کم عمل باندې کیږي چې د الله یو مخلوق دی. موږ تاسو مردار حیوان ورته وایو، کتابي مسله ده، که چیرې هغه حیوان په لوښي کې خوله ووهي، هغه لوښي به اوه وارې مینځي، بیا صفا کېږي. لیکن چونکې د الله مخلوق دی، هغه مخلوق چې سپی دی، دا تږی دی، دا زنانه را روانه ده، دې مخلوق ته یې وکتل، هغه د تندې نه په دا لنده مځکه باندې خوله ایښې ده، دې دا احساس کړ چې دا حیوان تږی دی، شاوخوا یې وکته شی نه، بیا دا خپل موزه یا بوټ هر شی چې و هغه یې په یو شي وتړي، څا ته یې روغځوي، په هغه کې اوبه راواخلي، دا حیوان یې اوبه کړي. الله پاک جل جلاله د دې زنانې مغفرت په همده عمل باندې وکړي، دې ته وایي اسلام. الحمدلله ادناها اماطة الاذى عن الطريق، په معمولي عمل باندې به دې کله کله الله پاک جل جلاله وبخښي، ځکه د اسلام کومه شعبه دا ده چې د لارې څخه یو معزي شی لرې کول، دا هم الحمدلله د ایمان علامه ده، دا هم د اسلام علامه ده. والحیاء شعبة من الایمان، دا درې سوه. و اخواته که دره اویا کې اویا حصې ایمان نور دی، که پنځه اویا کې دو اویا حصې ایمان نور دی، که اوه اویا کې پنځه اویا حصې ایمان نور دی. ایمان او اسلام یوازې دا نه چې په لمانځه کې الله اکبر په تکبیر الله باندې لمونځ کوو، دا هم اسلام دی الحمدلله، لیکن په دې اکتفا نه شي کولی، په دې باندې کفایت نه شي کولی. او دا هم نه دی چې ته روژه ونیسه، عبادت کوا، طاعت کوا، نه، اسلام دا څو شعبې دي. معاشرت به دې سم، د همسایه سره به جلا شو ګزاره کوي، د میرمن سره به جلا کوي، د مور و پلار سره به جلا کوي، د مشر سره به جلا کوي، د قریب سره به جلا کوي، وسیله رحمي به کوي، دا ډېر جلا جلا بحث چې پر هر باندې خبرې کېږي. معاملات به دې برابر وي، دوکه به نه کوي، ظلم به نه کوي، غصب به نه کوي، تجاوز به نه کوي، ملاوټ به نه کوي، دا ټول د اسلام احکامات دي، دا جلا بحث. اسلام خپل سیاست لري، اسلام چې کوم دی طاعت او عبادت لري، دا څو شوبې دي. موږ که یوازې یوه حصه ونیسو نور بیا پرېږدو، موږ که یو څوک یو وخت څو وخت په تبلیغ کې تیر کړي، هغه بیا د نورو شعبو والا سره سم ګزاره نه کوي، نه بیا عالم ته سم په ښه ګوري، بعض داره کوي،
هغه یو کس چې یو څو وخت اول وار په تبلیغ کې ولګي هغه بیا په علماو سم چندان ناټ نور باندې کښېني دا وجه څه شی دی موږ په خپل دین باندې ځان نه خبر کړی حال دا دی چې دا یوه کلمه موږ وویل الله تبارک وتعالی وعده کړې ده که دا په حق باندې وویل اخر خاتمه دې په دغه کلمه سوه ستا دپاره به جنت لازم وي نو الحمدلله اسلام چې کوم دی دا جلا دین دی حق دین دی سوچت دین دی څوک چې پر دې باندې روان سي هغه ته به خپل ژوند ډېر اسان دی که څوک څومره واټن ځینې اخلي ژوند به سختیږي د دنیا او آخرت سختی او رسوایی او ټول مشکلات به بیا دته مخې اصل سکون چې کوم دی هغه په ایمان او په اسلام کې دی د اسلام په عملي کېدو کې دی اسلام په خپل ژوند په راوستلو کې اصل سکون پروت دی